بسم الله الرحمن الرحیم. تحقیق اصالت و فرعیت مصدر. تحقیق تا په دې خبره شي چې مصدر اصل دا کا فرع ده. افاده دغه پشمیر شي شپږمه افادار سي د افادات په باب شه. فی ما بین بصریین و کوفیین اختلاف است. فی ما فی حرف جر ده، ما موصوله ده، ترکیبی عربی جوړیږي کنه. افاده په ایغ اختلاف شه، معنی مراد آغا شي، اما موصول شو جدال دا ورسته بین بصریین و کوفیین اختلاف است. اختلاف تم اشاره دوزنه. افاده دو په بیان د ایغ شه چې په منځ د بصریین و کوفیین شه اختلاف تا درین کې په دې خبره شه چې فعل اصل است یا مصدر، چې فعل اصل دا کا مصدر. دا مشاهیر اختلاف تر شو ده. دا مخیل لمیشتو سه شرح معتمل شویل ده. کوفیان با اول قائلند و بصریان بسانی. کوفیون په اول بنده قائل دی، یعنی اده خبره قائل دی اول دا دو کنا چې فعل اصل ده. و بصریان بسانی، سانی دا خبره دو چې مصدر اصل ده، یعنی بصریون څنګه مصدر اصل ده. و اصل اختلاف در همین است. و اصل اختلاف هم په دې ده که آیا فعل ماضی را ماده و اصل قرار داده مشتق منه باید گفت چې آیا فعل ماضی ماده و اصل گانل مشتق منه ویل بویده دی و مصدر را فرغ و مشتق ازان و مصدر تا فرغ منده و مشتق چې اروتله ده د اغفال نه. دا یو خبره تیر شله. یا بالعکس، یا دغه عکس دغه جمله بیا وروخله فعل ماضی په ځای باندې و مصدر ولګوي چې آیا مصدر ماده و اصل گونشی و مشتق منه ویل یه بویده دی و فرق بیا فعل شی. پس بصریان به امر معنوی استدلال میکنند. پس د بصری علما په امر معنوی بنده دلیل نسی و کوفیون اپ لفظی بنده دلیل نسی. بصریون څنګه معنوی استدلال دغه ده که معنی مصدری ماده و اصل برای معانی جمیع افعال و اسماء مشتقه است. چې معنی مصدری ماده و اصل د ټول افعال و د اسماء مشتقه د معانی د پوره ده چې هر زویش مصدر معنی مصدری پرتاوي. بصریون د مصدر کا لیکنه چې مصدر اصل ده و مشتق منه ده د فعلی نه غون د مصدر نه وتلی دي دی دا ویای چې معنا د مصدری په فعل شا و په ټول اسماء شا موجوده وي. پس لفظ مصدر هم ماده و اصل برای جمیع مشتقات باشد. پس لفظ د مصدر هم ماده و اصل د ټول مشتقات دا. و کوفیان با امور لفظیه استدلال میکنند. و د کوفی علما کوفیون لفظیه نکات او دلیل شنیولی دی. استدلال دلیل نیول، دلیل پکڑنا. مثلا ازداد دی استدلال دا چې اکثر مصدر تابع فعل در اعلال می باشد. چې اکثر مصدرینا په اعلال شه د فعل تابع وي. نو کوفیون په نسبت ده چې مصدر په اغلال چې د فعل تابع ده او اغلال از امور لفظیه است او اغلال د امور لفظیه نه ده. اغلال خو په لفظ شکیږي. پس مصدر فرع د فعل در لفظ په لفظ شه و مشتق ازان می باید گفت و مشتق و د فعل نه ویل بویده دی چې دای د فعل نه مشتق وګڼل شي چې د مصدر د فعل نه مشتق تا. خلاصه داشله چې بصریون په معنوي امر باندې استدلال کوي چې معنی مصدری دغه ماده او اصل د پورا د ټول افعال او د اسماء مشتقه چې هر اسم مشتق شي
و افعال په هغه شی معنا مصدری پرتا ای کنه ضربون شی هغه د ول په معنا پرتا دو مضروبون شی هغه د ول معنا پرتا دو ها او په ضرب شی هغه د ول معنا پرتا دو یعنی معنا مصدری په هر ځای شي پرتا ای ځکه مصدر اصل لا بصریونه په نزدیک او کوفیونه په نزدیک فعل اصل لا او یا چې مصدر خو د فعل تابع ده په اغلال شي چې اغلال یې په فعل شوی به مصدر شاکېږي و اغلال د امور لفظیه څخه ده پس مصدر د فعل فرغ ده و مشتق ته د فعل نه جناب استادنا المرحوم دوی چې بیا مصنف د خپل استاد محترم ولا رائے ظاهری جناب استادنا المحترم مرحوم مذهب کوفیین را ترجیح میدادند دای فرمایي چې د میژه استوز د کوفیین مذهب ته ترجیح ورکړي کوفیین مذهب داس چې فعل اصل لا چې فعل اصل لا و فی الواقع دلائل قویه بر رجحان مذهب کوفیین قائم است و فی الواقع نفس الامر شه په خارج شه په حقیقت شه دلائل قویه مضبوط دلیلونه بر رجحان بهتر شمیرل د مذهب د کوفیین بنده قائم دي د مذهب د کوفیین بنده مضبوط دلیلونه موجود دي اول اسپل دلیل دا غدا چې د کوفیین مذهب بهتر د اخته ترجیح ورکول شي این کې ادا غدو چې گفتگو در اشتقاق است چې خبره په اشتقاق شه دو اشتقاق په لغت شه د یوشي اروتل توي لکه شپه وچوي سبو مالزنه ارووزي دا نام زکه تنه وتلا دنا چې زرغونېږي مزکه وچوي دنا پروزي و په اصطلاح شه د علماو د صرف اشتقاق اومیونز د دوه الفاظ شه ست تناسب من دولت وی چې دوه الفاظ په میون شه ست تناسب وي شا بل دلیل د استوز مبارک چې پیشکای د کوفیین مذهب په ترجیح باندې اداغه دا چې خبره په اشتقاق شه دو و اشتقاق از امور لفظیه است و اشتقاق د امور لفظیه څخه ده اگر چې علاقه به معنا هم دارد اگر کا تعلق د معنا سره یا لري پس در لفظ فعل ماضی و مصدر تأمل باید کرده پس په لفظ د فعل ماضی و مصدر شه تأمل غور تأمل معنا غور کول بوید دي اس اده غور نقطه شي چې په دغه سړی غور وکړو چې آیا لفظ فعل ماضی لیاقت ماده بودن می‌دارد یا لفظ مصدر چې آیا لفظ د فعل ماضی یعنی لکه ضربا قابلیت د ماده کېدل ماده ہونے کی قابلیت ماده خو پیژنې کنه لکه ضاربون ضربن مصدر دا و ضربه فعل دا اس ماده ترایشلا ضربا دا ماده شلا ماده نه دا مراد ده په دانن سابق شه چې آیا لفظ د فعل ماضی لکه ضربا قابلیت د ماده کېدل لري کا لفظ د مصدر یې لري چې دا څه سړی غور وکړي چې لفظ د مصدر قابلیت لري د ماده کېدل چې دغه ماده شي کا فعل ماضی وعند التأمل از دای فرمی چې د غور په وخت تأمل غور کول په وخت مدرک می گردد مدرک ادرک یدرک و ادراک ان باب افعال نه د صيغه اسم مفعول دوزیشه مدرک می گردد مولیمجی که لفظ فعل لیاقت مادیت دارد نه لفظ مصدر چې لفظ د فعل قابلیت د مادیت لري نه لفظ د مصدر یعنی فعل چې دا اغه د صلاحیت قابلیت لري چې ادا ماداوي مصدر یې نه لري اس بدغه بیا د دلیل شي زیرا که جمله حروفه که در فعل ماضی یافته می شود زیرا ځکه چې ټول حروف که در فعل ماضی چې په فعل ماضی شي یافته می شود مندل کېږي به ضرورت در مصدر یافته می شود په مصدر شي یا مندل کېږي ولا عکس او عکس یې نشته یعنی ټول د فعل ماضی حروف اپ مصدر شیاوي ولا عکس نه دا مراد شو چې د مصدر ټول حروف اپ فعل ماضی شنه ولا عکس نه دا مراد شو چې مصدر ول ټول حروف په فعل شنه مندېږي
چې د غور کوله په وخت پلوس ارسی مدرک میندول ته وی کنه پالینا چې لفظ د فعل د مادیت لیاقت لري ځکه چې ټول حروف په فعل ماضی شه هغه به ضرورت په مصدر شه میندېږي به ضرورت دا د منطق اصطلاح تو یعنی بالبداهت بغیر د غور و فکر کولنا بغیر د غور و فکر کولنا ته یې په شمینداوله شه د فعل ماضی ټول حروف په خپل مصدر شه یو لفظ زیات وي کله کله د یو نه زیات یا زیات وي دا ثلاثی ماضی فيه شه ته سوچو ته کا اکتسب ماضی اکتسابن شه دوا الفینا زیاتی راغلل دا سه هر زوی شه په مصدر شه حروف زیات وي او په فعل شه کامل لہذا فعل بنیاد وګرځیدا و هم جز هفته وزن مصادر ثلاثی و هم د هم معنا ایزن عربی شه بیا ایزن لیکي و هم د غرنګ جز معنا بغیر ما سوای و هم بغیر د وو اوزان د مصادر ثلاثی یعنی د ثلاثی مجرد مصدرنا علاوه او وزنین ادا شالی دي قاتل فسق شکر دری طلب خنق صغار شپیر هدن وو چې بغیر د دغه وو مصدر ثلاثینا وتفاعل در همه اوزان حروف مصدر از حروف فعل ماضی زائد است پر ټوله اوزان شه حروف د مصدر د حروف د فعل نه زیات دي دا خبره ته مولي مسله کوي چې هم د غرنګ بغیر د وو وزنه د مصادر د ثلاثی مجرد یعنی دا چې د ذکر یکړل په متن شه و تفاعل د دغه اوزان نه علاوه در همه اوزان په ټول اوزان شه حروف مصدر از حروف فعل ماضی زائد است د ماضی د حروف نه زیات دي